قدرمنو تاسو ته بیخي واضحه معلومه ده چې نن سبا په نړۍ هغه څوک حاکمیت کوي څوک چې په څېړنه ډېر مصرف کوي. د چا چې نظامي حاکمیت ته په نړۍ باندې تاسو وګورئ هغه به د څېړنې په مصارفو کې تر ټولو لومړی. د چا چې په نړۍ اقتصادي حاکمیت ته دا به هغه څوک چې په څېړنه ډېر مصرف کوي. د چا چې سیاسي حاکمیت ته دا به هغه خلک چې په څېړنه ډېر زیات مصرف کوي. پرمختګونه، ابتکارات، مسایلو ته رسیدګي، د قضایاو حل، د ستونزو معلومول دا څېړنې پورې تړاو لري. څومره چې موږ ښه څېړنه کوو دغومره به موږ ته ستونزه دقیقه معلومیږي او همدغه ډول به موږ د ستونزې حل په دقیق شکل ترلاسه کوو. د ستونزې تشخیص او د ستونزې حل دا په تخمیناتو نه کېږي چې سړی یوې موضوع ته لاس واچوي، هغې نه وروسته بیا بلې موضوع ته لاس واچوي، د هغې نه وروسته بیا بلې موضوع ته لاس واچوي تر څو چې یو څوک حل ته رسېږي نو د یو نسل عمر پکې ضایع شوی. نن سبا څېړنې ډېرې دقیقې دي او ډېر هغه د درد په ځای باندې ګوته ږدي.